چغ انسان وهلی جڑا اسمان کولا چغ انسان وهلی جڑا اسمان کولا زم په درد کې ډوبوم تا یا قربان کولا دا بیا د ناهیلې ژوند کیسې به راته نه کړې د ناهیلې ژوند کیسې به راته نه کړې ته هم تږې د دیدار یې غاړه راکړه او چې محفل به د یارانو پرې تازه وو ځواک صاحب چې محفل به د یارانو پرې تازه وو ځواکه ته هم مزیدار یې غاړه راکړه ځواکه ته هم مزیدار یې غاړه راکړه د خیال انځوره د دې خپرونې ټولو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ ویاستئ نن راسره په خپرونه کې داسې یو ځوان ښه استعداد لرونکی شخصیت مېلمه دی یحیی ځواک صاحب راسره مېلمه دی په خپرونه کې ورته ښه راغلاست وایم او تر څنګ راسره خواږه یاران هم دي هغې ته هم په خپرونه کې ښه راغلاست وایم ځواک صاحب اول تاسو ته ښه راغلاست وایم عابد صاحب د ستاسو د چینل خیال انځور ټولو مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسي مننه خیر اوسې ځواک صاحب تاسو ته اورېدونکي په تمه دي خبرو نه تېرېږو اورېدونکي ته د څه راوړي دي له ځان سره شعرونه به سره ویو او موږ هم په مینه د غزل نه مخکې یو څو بیتونه وایي چې د هر سختۍ شاته اساني راځي قربان د هر سختۍ شاته اساني راځي قربان مننه د هر سختۍ شاته اساني راځي قربان زما په ګران هیواد به سوکالي راځي قربان او پنجاب څه دی خیال لې چې ته جوړ به اوسې پنجاب څه دی خیال لې چې ته جوړ به اوسې چې پنجاب څه دی خیال لې چې ته جوړ به اوسې یو ورځ به په تا هم پاچاهي راځي قربان مننه غزل لې وایي چې عزم دې قوي ساته خفه نشي عزم دې قوي ساته خفه نشي یار سره یاري ساته خفه نشي کلکې ارادې له چا نه مه غواړه کلکې ارادې له چا نه مه غواړه کلکې ارادې له چا نه مه غواړه زړه کې د زړګي ساته خفه نشي ژوند کې خو له چا نه تمه مه کوه ژوند کې خو له چا نه تمه مه کوه ځان دې لږ قوي ساته خفه نشي او مطلب وایي چې یار له چاپلوسانو سره مه کښېنه یار له چاپلوسانو سره مه کښېنه ځان خو ترې خوندي ساته خفه نشي او مړ شه خو چې سوال د چا نه ونه کړې مننه مړ شه خو چې سوال د چا نه ونه کړې خېټه کې غرګي ساته خفه نشي او اخري مطلب وایي چې خشوه چې د مینې توبهګاره شوې خشوه چې د مینې توبهګاره شوې ځواک سره یاري ساته ځواک صاحب یو غزل باندې موږ هم نه پرېږدو نور هم درته غزل دی چې چغ انسان وهلی جڑا اسمان کولا چغ انسان وهلی جڑا اسمان کولا زم په درد کې ډوبوم تا یا قربان کولا دا بیا وایا چغ انسان وهلی جڑا اسمان کولا زم په درد کې ډوبوم تا یا قربان کولا انسانیت پیژنې کنه دا وایي کوي څنګه انسانیت پیژنې کنه دا وایي کوي مور په قبر پرته شغله به او د وصال مر پریوتو ستوري اسمان کې نشتا د وصال مر پریوتو ستوري اسمان کې نشتا مازدیګر څنګه تیر شو ټپه جانان کوله د هېرېدلو نه یې د مجبورۍ مې هېر کړې د هېرېدلو نه یې له مجبورۍ مې هېر کړې ما قصه خوږه وکنه قصه نادان دا زندگی ډمه ده خو زه پرې پوهه نشوم مننه دا زندگی ډمه ده خو زه پرې پوهه نشوم ځواک نڅا نه ده کړې نڅا یې دا زندگی ډمه ده خو زه پرې پوهه نشوم ځواک نڅا نه ده کړې نڅا یې ځان کوله ډېره مننه نور به هم راته وایي په مخ دې ښه نور خوږه یاره نور خوږه یاره ستا په لاره نه ځم
ډک د غمونو انتظار ستا په لاره نه ځم په تا کې اوس هم د ټوپک شپېلۍ توده ده ځکه په تا کې اوس هم د ټوپک شپېلۍ توده ده ځکه د مرګ له ویرې وحشي ښار ستا په لاره نه ځم او مینتوب څه دی د خپل زړه غوښې خوړل دي په بل مننه د مینتوب څه دی د خپل زړه غوښې خوړل دي په بل مینې توبه له کاروباره ستا په مینتوب څه دی د خپل زړه غوښې خوړل دي په بل مینې توبه له کاروباره ستا په لاره نه ځم او جانانه غم د دنیا له سیالۍ ویستی یم جانانا غم دی د دنیا له سیالۍ ویستی یمه خاموشه ګرځم یم بیکاره ستا په لاره او اخري مطلب دا وایي چې ځواکه پیسې وي هر سړي به درنه ځان زاروو ځواکه پیسې وي هر سړي به رانه ځان زاروو اوس راته وایي زه وزګاره ستا په لاره بل غزل دی وایي چې دا ستا د خولې کیسې دي پیره خېږي چې دا ستا د خولې کیسې دي پیره خېږي څه خوږې دي څه ترخې دي پیره خېږي څوک خوشحاله څوک خفه دي په دنیا کې څوک خوشحاله څوک خفه دي په دنیا کې دا د پاک رب فیصلې دي پیره خېږي یوه مور د خپل بچي په یاد کې جاړي یوه مور د خپل بچي په یاد کې جاړي شروع کړي خیرې دي پیره خېږي یوه مور د خپل بچي په یاد کې جاړي شروع کړي خیرې دي پیره خېږي دا د مینې انتها به یاره څه وي مننه دا د مینې انتها به یاره څه وي یاره ستا ډېرې نخرې دي پیره خېږي سوله پکې هر وخت تکرار کړم سوله پکې هر وخت تکرار کړم دا د ځواک څو ترانې دي ډېر خوندور دي غزل دی چې ګوره نشنه یم خمار یم پیره ګوره نشنه یم خمار یم پیره زړه مې مات شوی ناقرار یم پیره په خوب کې هم د یو چا مخ وینمه په داسې رنځ باندې بیمار یم پیره او دا چې د سرو شونډو الزام دی پر ما لکه منصور غوندې په دار یم پیره چې لر او بر سره په جار یادوم په دې خبره ګناهګار یم پیره زه مې د ژوند نه ګیله څه نه وکړم دنیا پانی د ترې بیزار یم پیره بلحق وعدې د راتلو کړي دي زه ځواک بس ستا په انتظار یم ځواک صاحب د تاسو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړو زموږ دعوت مو قبول کړو مننه کوو مننه له تاسو نه چې موږ له وخت راکړو ډېره زیاته مننه چې ادب او هنر ته کار کوئ ډېره زیاته مننه تاسو هم ډېره زیاته مننه تر بلې خپرونې